د افغانستان په ختیځ ښار جلال آباد کې جوړیدونکي د تریشلو ماشینونه هره چاره یې هم دلته کیږي او نږدې 15 سلنه اومه مواد د افغانستان خپل دي. د دې کرنیزو توکو د کارګرو د لاس خوارۍ اوس دومره ځای نیولی چې ماشینونه یې د افغانستان له خاورې هغه خوا په منځنۍ اسیا کې هم بازار موندلی دی. په لومړي وار د دې جوړو شوو تریشلو 12 د تاجکستان هېواد سوداګرو پیرلی دي. افغان سوداګر وايي د پاکستان پرتله منځنۍ اسیا هېوادونو سوداګرو ته د افغانستان کرنیز توکي ارزانه لویږي او له همدې امله هیلهمند دي چې په راتلونکو کلونو کې د منځنۍ اسیا د ځینو نورو هېوادونو بازارونه خپل کړي. د جاوید افغان فابریکه په کال 2021 او 22 کې پروګرام او پلان دا لري چې ګاونډي هېوادونه لکه ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان او تاجکستان ته خپل زراعتي ماشینالات واستوي او په ښه کیفیت سره انشاءالله امید دا دی چې د افغانستان داخلي مارکیټ نه بغیر من خارجي مارکیټ هم په 2021 کې به ډیر وي. افغانستان ډیر شمیر توکي له خوړن توکو نیولې ان تر پلاستیکي عادي کاریدونکو توکو خپل نه لري او له نورو هېوادونو راوړل کیږي. تر څو کلونو وړاندې دا کرنیزې وسیلې هم له پاکستان راوړل کېدې، خو اوس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په کور دننه جوړ شوي ماشینونه کاریږي. د افغان سوداګرو او پانګوالو غوښتنه دا ده چې حکومت دې په کور دننه د جوړو توکو د ملاتړ لپاره له نورو هېوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان د راوړل کېدونکو وسایلو باندې یا بندیز ولګوي او یا د پې ګمرکي تعرفو بیې لوړې کړي. دوی په ځانګړې توګه هغه توکي ښیي چې اوس په افغانستان کې د جوړېدو سرکونه لګېدلي دي. ذبیح الله رحیم زی BBC ننګرهار.